به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت همه شما هموطنان خوبم. عید قربان مبارک، طاعات و عباداتتان هم قبول و مقبول درگاه حق باشه. در شب اول عید هستیم. ما تنها نیستم، در کنار من همکار بسیار خوبم، نورالله شهیدی هم حضور داره. شهیدی صاحب خسته نباشی، عیدت مبارک. ډیره زیاته مننه میلا جان، ستا د هم اختر مبارک کړو ټولو هغو درنو لیدونکو چې د هیواد په داخل کې په بهر کې موږ له ملي سپورټ څخه ګوري. د هغوی د اختر هم ډیر زیات مبارک وي، په دې هیله چې ښه اختر تر دا مهاله پیل کړی وي او په خوشحالۍ سره تر دا مهال رسولي، قربانۍ مو قبول شه، اطاعت و عبادت مو هم قبول شه. نو د اختر خوښۍ دي، د اختر شیبې دي، له موږ سره به هم خواږه میلمانه شتون لري چې دوی سره به د دوی د اختر په اړه او همداشان یوازې ټولې خبرې به هم د اختر په اړه وي چې څنګه تیر کړې ده. بله، ابتدا میریم به سمت مهمانان معزز ما، شخصیت های ارشد اداره ورزش کشور و کرکت بورد کشور را اینجا با خود داریم در شب اول عید و همچنان یک تن از قهرمانان رشته موشزنی که با دستان پر پیش از عید حضور پیدا کرد در افغانستان و یک عید ما را 2 عید ساخته تا اینجای کار. ابتدا خوش آمدید گویی میگیم به جناب حیات الله رحمانی، مشاور ارشد اداره ورزش و همچنان رئیس پهلوانی افغانستان. رحمانی صاحب بسیار تشکر، خوش آمدی، عیدت مبارک باشه. خوش باشین، عید شما از طریق شما عزیز خود. رحمانی صاحب مهربانی مایک. عید به شما تبریک باشه از طریق تلویزیون ملی سپورت به همه وطنان عزیز ما تبریکی میگیم، اگر داخل کشور است بیرون کشور است. خدا کنه که همیشان عید را به خیر آغاز کرده باشه. سپاسگزار هستم، بسیار خوش آمدید. همچنان جناب عطل مشوانه، رئیس نشرات اداره ورزش کشور، شخصیتی که در این 3-4 سال که سمت ریاست نشرات اداره ورزش کشور عهدهدار شده بسیار زحمت میکشه شب و روز. من شخص خودم شاهد هستم که مشوانه صاحب بعضی شبها 11:30 شب اعلامیه خبری را نشر میکنه در واتساپ گروپ ها و خبرنگارا را اطلاع میده که قرار است رویدادی اتفاق بیفته. بسیار خوش آمدید، مبارک مشوانه صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره تاسو ته میلا جان صاحب او شهیدی صاحب ته، رحمانی صاحب ته، سعادت صاحب ته او خپل ګران دوست او ورزشکار چې له خارج څخه دلته تشریف راوړی ده ته د ورزش د برخې ټولو مینوالو ته او ټولو لیدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې د سولې دغه نیکمرغه اختر به دوی هم دغه لومړۍ ورځ به ښه تېره کړې وي او امید دی چې انشاءالله دغه د اختر پاتې ورځې به هم ښې تېرې کړي. سپاسگزار هستم، بسیار تشکر. هم ښه راغلاست، هر کله راشئ. بل اړخ ته زموږ سره د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویاند ښاغلی سید نسیم سعادت صاحب هم تشریف لري او زموږ د اختر خوشحالي سوه برابره کړه. ډېره زیاته مننه سعادت صاحب چې راغللی. ښه راغلاست، درته اختر مو مبارک شه، قرباني مو قبولې شه. ډیره زیاته مننه تاسو ته، میلمنو ته، دلته موږ سره چې نور تخنیکي همکاران دي او ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې ښه اختر یې پیل کړی او پاتې ورځې هم په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې شي. ډېره زیاته مننه سعادت صاحب، بیا هم ښه راغلاست. د سوکوهنې د برخې اتل لوبغاړی، قهرمان لوبغاړی چې ډېر زیات خوشبخته چې نوموړی هم له ځان سره لور جمشید نورستاني صاحب خوش آمدید، صفا وردید، تا مبارک. در قدم اول سلام خدمت شما و از طریق استودیوم کامرا یک عید برای تمام مردم افغانستان تبریکی میگم. خدا کنه که روز اول عید به خوشی و خوبی تیر کرده باشن. سپاسگزار هستم. فکر کنم روز اول عید از گوشت و انرژی باب زیاد استفاده نکردید، کم انرژی معلوم میشه جناب نورستانی. یا خسته سفر هستید؟ نه، از سفر خب اختر آمده بودم، تقریبا 20 روز میشه افغانستان هستم. اما می کاراکترم است که متآرامتر گپ میزنم، که مشکل نیست. انشالله با خودت برمیگردیم، قصه های شیرین با خودت داریم. ابتدا میریم به سمت رحمانی صاحب، چون بزرگ ماست، هم از لحاظ سن بزرگ است هم از لحاظ سمت بزرگ است. رحمانی صاحب همین موضوع ایدی ما چطور میشه؟ حال اجرا میکنی یا پس از ثبت برنامه؟ نه انشالله ما در خدمت هستم. سپاسگزار هستم، بسیار تشکر. رحمانی صاحب، دمی ابتدای برنامه ما را انگیزه دادی، یعنی قرار است که واریز شود جیب ما ایدی و از چه شخصیتی خدا میفهمه که ماشه رحمانی صاحب چند باشه دیگه. 100% باید امروز
امشب ایدی ما را بده میشه انشالله ایدتان میشه. مگر یک چیز گفتین سنن کانال باشه، شاید سنن زیاد کلان نباشیم. دل رحمانی صاحب افتید که سن کلان نیست. نه ماشاءالله میال از ما کده پر انرژی استی. بسیار تشکر رحمانی صاحب. بیایم ابتدا از اینجا آغاز بکنیم چون شب و روز عید از دیگه سوژه داغ این شب و روز فقط ایدی گرفتن و ایدی دادن است. تا حالا بلندترین مبلغ ایدی را که تقدیم کردی به یک شخص چند بوده؟ $100 بوده. $100؟ بله. یه آدم خوشبخت کی بود؟ یک از ورزشکارا بوده. والا نوش جان ورزشکار. او ورزشکارم یک ورزشکار برجسته بوده. منتها که موضوع ورزشکار بودن است ما هم ورزش میکنیم که ورزش کنیم ان شاء الله زندگی پر سال آینده چند دیگه میتونیم. بله. رحمانی صاحب د اختر په اړه مو راته ووایاست تر دا مهاله پورې څنګه د اختر دغه ورځ مو څنګه تېره کړې ده، څنګه مو تر دې مهاله پورې رسولې د سهار به مو حتما نو ستړیا درلوده، قرباني وي، د اختر مونځ وي، تر دې د مهاله مو څنګه رسولی د اختر؟ الحمدلله ډېر خوشحالي ځای دا دی چې الله تعالی موږ د غټ نعمت راکړی، هغه دا دی چې امنیت په فضا کې الحمدلله د اختر لومړۍ ورځ مو آغاز سو، لمونځ الحمدلله ادا سو، وروسته مو قرباني ورغه او بس دوستانو سره مو اختر مبارکي مشرانو دوی ته ورلو. نو بس تاسو خاص مېلمانو تاسو هم تشریف راوړئ. نو نن خو دې په قرباني کې تېره کړله، همداشان مونځ هغه ورځ ډېره زیاته مصروفه، نو د کور په کور ګرځېدل هم یو رواج دی، موږ دغه اختر کې هغه مزه په همدې کې پاتې سي، کور په کور ګرځو. نو کور په کور ګرځېدل به هم شروع کوئ، نو هغه د 2-3 ورځو پورې به هغه وي، کله دغه اختر کې هم 4 ورځې رخصتي لرو. بله و ډېر ښه ده چې بعضې خپل دوستان آشنایان او خپل ګاونډیانو سره سړی په اختر کې ویني، او بعضې ډېر محبت چې اوس کم سوی دی، بس د وټساپ نه بس چاته یو مسیج وسي چې بس اختر دې مبارک سه، اکثر هغه په دې اکتفا کوي، هغه هم فارورډ کېږي، اکثریت مسیجونه فارورډ کېږي. نو زه هم دا ښه دی چې سړی وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي، چې باید خپل دوستانو ته ورسي او ملګرو ته خصوصا ګاونډیانو ته. نو دا ډېر خوشحالي ځای دی الحمدلله چې بس په ټولو کې یو ښه محبت، صمیمیت، وروري ده موږ تاسې په وطن کې. دا ډېر د خوشحالي ځای دی الحمدلله. بسیار خوب. میایم به سمت سادات صاحب، باز میریم به سمت مشوانه. بله سادات صاحب، ما شاهد هستیم که ماشاءالله کارتان خیلی زیاد هست. قرار است که رویدادهای کرکت 20 اوره و 50 اوره و مسابقه تست انشالله در کشور خود ما زیر عنوان چندین عنوان برگزار بشه. از برنامه ها بعداً صحبت میکنیم، روی برنامه های اداره ورزش کرکت بورد کشور. ابتدا بیاییم از اینجا آغاز بکنیم که خودت روز اول عید چگونه آغاز کردی؟ قربانی کرده بودین؟ نکرده بودین؟ بله قربانی کرده بودیم و روز اول عموما چون عید قربان است روز اول بسیار خسته می باشه، به خاطر که اینجا خب یگان مردم قصاب را میاره، اونا قرار میشینه میبینه کل کار را برش قصاب خلاص میکنه، ولی باز ما که هستیم ما خود ما کل کارا را با برادرها و بچه کاکای ما که کلی ما جمع میشیم و همین کار خود ما انجام میدیم. مزهش بالاتر است، ولی فقط در روز اول تا شام یک کمی خسته می باشیم. باز سر از روز دوم باز بیخی آرام می باشیم و هم میتونیم که مختلف قسم غذا را آماده کنیم برای خودم، چکر بریم و دیگه برنامه باز سر از روز دوم تطبیق میشه. بخیر. بله، موضوع خسته بودن بیاد که خسته بودن زیاد مطرح نیست. همین که قصاب هم از قصاب پیش میشه، اینی به اقتصاد هم خیلی فایده داره. نزدیک به 3-4 هزار روپیه پیش بیفته. خب این میگه مثلا هم از مصرف چی میخوری؟ بچ میخوره و همونه ولی راستش بگویم همین بسیار مزه داره، هم ثواب داره که خودتان به دست خودتان قربانی کنین. دیگه ما هم به دست خود ما قربانی کردیم، کمی خسته هستیم ولی باز بخیر راحت میشیم و سر صبح باز این دیگه گوشت میخوریم و چکر میریم. بسیار خوب. از رحمانی صاحب پرسان کردم که تا حالا مبلغ بلندترین مبلغی که به یک شخص پول داده چقدر بوده؟ خودت بلندترین مبلغ از یک نفر گرفتی ایدی چند بوده؟ ما که گرفته باشم خودت گرفته باشی از والا راستش بگویم ما ایدی را که میتم به اشتکا میتم، بله، به خودسالا میتم و ما در میستن کلان از کسی ایدی نگرفتم. در روزای خودسالگی در وقتا کاکا ماما از همسایه که کسی مهمان می آمد در خانه ما یا ما جای می رفتم در اون وقت می گرفتم، ولی در این روزا به ما کسی دی نمیده. یعنی در خاطر نداری دیگه کم مبلغش چند بوده؟ نه یادم نیست. خب چون بسیار سال پیش بود دیگه، شاید زیادش
50 افغانی 100 افغانی باشه از این بالا نبود. زمان اقتصادام خراب بود، از این زیادتر نمیشه. بله از این زیادتر نمیشه. برگ سبز تحفه درویش نو هغه هم ښه راځي. مشمانه صاحب هم را سره شتون لري. مشمانه صاحب تاسو به هم اختر هغه ستړیاوې پای ته رسېدلې وي، اوس یو څه به ستړیاوې پای ته رسېدلې وي. اگر څه ټول افغانان هغه رواجونه د افغانانو زیاتره یو رقم ستاسو په خپلې منطقې کې د اختر دود دستور په څه ډول سره د کله ستاسو لمونځ کوئ، قرباني ترسره کوئ، بیا څه ډول سره دغه اختر لمانځه اختر مو څنګه تېرېږي؟ بیا هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپله مې یادونه وکړله، تقریبا په افغانستان کې څوک چې ژوند کوي د هغو د اختر هغه لمانځنه او هغه دود دستور تقریبا سره ورته دی. خو بیا هم په ځینو سیمو کې په ځینو رواجو کې فرق وي. زه به د خپل اختر د رواج تاسو ته وایم چې زموږ ترتیب د اختر داسې دی چې کله د اختر ورځ وي د سهار چای زموږ په خپل قوم کې د مشر د خپل د قوم د مشر کره څکو، ټول قومیان د مشران راجمع کېږي، ټول یو ځای د سهار چای څکو. له هغه نه وروسته بیا د اختر لمونځ ادا کوو. کله چې د اختر لمونځ ادا کوو له هغه نه وروسته بیا هر کس خپل کور ته ځي، هلته خپل کور په عامل سره اختر مبارکي و هغه مراسم ترسره کېږي او بیا لوی اختر دی د قربانۍ ترسره کوو. له هغه څخه وروسته د موږ بیا رواج دا دی چې د اختر تر څلورمه پورې د خپلو تر زمنو قوم کې زموږ ډوډۍ وي. یعنې غرمه د یو کس کره ډوډۍ وي، ټول قومیان ورځي هلته ډوډۍ خورو او له هغه نه وروسته ماښام بل کس کره وي. د اختر تر څلورمه پورې دغه دوام کوي. څومره ښه په اتفاق سره به یو بل وینئ. کیدای شي د کال په جریان کې ونسئ کتل هغه په اخترونو کې یو بل وګورئ. یو غټه ښېګڼه دا ده چې په د هرې ډوډۍ کې یا چې کله ملګري راټولیږي ټول قومیان، مشران، کشران او همزولي سره ګوري او بل په ځینو مسایلو باندې بحث او مجلس هم کېږي، ټوکې ټکالې هم کېږي. او هغه د اختر هغه د ما په نظره چې کوم هدف دی هغه د خپلوي پراخېدل دي، د یو بل خوشحال لیدل دي، هغه ډېر ښه ترسره کېږي او ډېر خوند کوي. بله د اختر خوند مزه په همدغې کې شا بل وګورو. کیدای شي د کال په جریان کې مو نه وي کتلې مصروفیتونه وي، هماغه اختر دې سره یو ځای کوو. یقیني داسې ده. بله باز دوره طفولیت ما وقتی پشت دروازه میرفتید تخم جوشانده و گندم بریان هم میدادن. ما همین رقم بودیم. در یاد ماست که مثلا در خانه میرفتیم باز میوه یا ایدی برای ما میداد. اگه کدام رفقا زیاد نزدیک بود برای ما باز اونا تخم مرغ جوش کرده میداد یا پول نقدی به توریدی برای ما تحفه میداد. بله. مشوانه صاحب دلیلش چیه؟ حال امی فرهنگا کمرنگ شده، امی رسم و رواج خیلی پابرجا نیست. وقتی پشت دروازه همسایه‌ها میریم اگه برو کسی نیست خواهی. به نظر ما در اطراف همین قسمه از سالم همین رواجا دوام دارد. در منطقه ما حالم تو اشتکا میره خانه رفقایشان در مو قریه که زندگی میکنه میوه جمع میکنه. ولی در شهرها به نظر ما همین رواج کم شده، اگه باشم خیلی کم است. ولی دلیلش به نظر ما است که زندگی روز به روز مدرن شده میره، مصروفات زیاد میشه. به گفته رحمانی صاحب که حالا مبارکی دیم که است از طریق واتساپ اکثریت میده. هر قدر که زندگی مصروف میشه، مردم مصروف میشه و با تکنولوژی دسترس پیدا میکنه، رواجای کهنه ما و شما باز منسوخ میشه. ولی ما خودم به این نظر و عقیده هستم که باید رواجای خوب ما و شما منسوخ نشود. امور ادامه بدیم و یک چیز طبیعی است، یک لذت خاص داره و از ایدی که مثلا در قریه عید گذشته شو امو رواجا باشه خیلی زیاد لذت داره. بله. انشالله که می رسم و رواج پدرکلانای ما، اجداد ما از بین نره و با دادن ایدی ما فکر میکنم چیزی از بودجه ما کم نمیشه. ولی همین طفلی که پشت دروازه میایه یک خاطره باز تا جوانی را مثل ما در ذهن می داشته باشه که والا اینی خانه رفتم این رقم برخوردم رای ما کرد. شهیدی صاحب خودت کدام وقت رفتید پشت دروازه و با کدام واکنش منفی مواجه شدی؟ نه میلا جان اگر دا رواج زموږ په کلي کې ستاسو خپل زیات ګرځېدلی تر 10 کلنۍ 12 کلنۍ پورې رحماني صاحب خلک ګرځي. کله چې بیا عمر یو څه غټ شي هغه ټوله کې انسان مصروفېږي، هغو کارونو ته هم دومره نه وزګارېږي. خو په ټوله کې خلکو له ما سره ښه برخورد کړی. داسې منفي خاطرې سره نه یم مخ شوی چې زه د ځواب شوم یا داسې نه وي راکړې. خو خیر هغه همغه کوچنیتوب کې هغه ډېره کمه میوه یو جوش کړې هګۍ هم نو ماشومان ته ډېر غټ څه ښکاري، هغه په ډېر څه باندې ارزي، نو هغه ډېر زیات خوند لري. بله. بریم به سمت نورستانی صاحب. نورستانی صاحب یک قسم آرام از دق نبره یا به در ما قدر این سمت قدر داغ بود مجلس که بیخی خودت تقریبا از یاد ما رفته بودی. دیگر نیست، خیلی صحبت‌های شیرین داشتن.
طبعا دیگه صحبت‌های از اینا شیرین بود، ما گوش گرفته بودیم. بله جمشید جان، از سادات صاحب، مشوانه صاحب، رحمانی صاحب در مورد روزای صحبت کردیم، با ایشان گفت و شنودی داشتیم. خودت تو وقتی شده کمی مسابقیت دمی روز اول عید برابر شد و تو مجبور بشی ترک کشور کنی بری به سمت مسابقه؟ خوشبختانه بگویم که یک چیز نبوده. در عید جمع از دوستا و فامیل بودیم. یک از خوشبختی ها بوده که مسابقه در روز عید نداشتیم، اما در مسابقه موتور که بوده ما در سفر بودیم، اما در سفر دیگه عید آدم نمیتونه که مثلا عید تجلیل کنه. ما در قزاقستان بودیم که عید دوجه بوده، اما در این مسابقه کدام یک روز پیش یا بعد از دو در مسابقه نداشتیم، فقط در سفر در قرنطین بودیم. در روز عید امی عمده ترین چیزی، چون ما دمو ایران به دنیا آمدیم، او زمان یادم نمیاد، دست چپ راست نمیشناختیم. امی شمایی که ورزشکار هستین و جهان دیده هستین، امی تفاوت‌های عمده‌اش در چی از بعضیا میگه که لذت نداره و لذتی که در افغانستان هست؟ یک گپ واضح سوالش، ما در آلمان که هستیم عید نداریم، فقط نماز عید که میریم یک دم بیرون از مسجد یک دوست رفیق افغان که خدا میبینیم یک مبارکی میکنیم دیگه، کدام رفت آمد چیزی نیست که مثلا طبعا در خانه اگه آدم بره میوه عید، میوه تازه همه چیز است. اما رفت آمد که مثلا دوجه نیست، وقتی کلی مصروف و کار است، همه میکنن که نماز عید ادا کنن، بعد از در بیرون یک سلام علیک است، یک عید مبارکی است، دیگه کدام چیز نیست. لذت که عید در افغانستان داره فکر نکنم که در هیچ کشور دیگه قدر تجلیل شود. عید دیگه طبعا بزوم در افغانستان در نزدیک فامیل و دوستا یک گپ خوب است. شاید امی نظامای کپیتالیسم و سوسیالیسم امی شیوه زندگیشان امی رقم باشه، امی دور زندگی میکنن. خودت خو اونس نگرفتی و طبیعت فرهنگ و مردم؟ نه شکر خدا ما افغان هستیم، افغان میمونیم دیگه. طبعا اون مردم مسلمان تا یک دین مذهب دیگه طبعا فرق داره. هر کس دین مذهبش و کلتورش، در کلتور از اونا قدر صمیمیت و برادری یا نیستن. همین که ما مسلمان هستیم الحمدلله شکر، و برادری ما و کلتور ما بهتر از همه چیز است. فقط دین و مذهب ما را در یک صف طبعا یک گپ واضح است. من خیلی خوشبخت هستم که در عید در کابل هستم و در پیش فامیل و شما دوستا. بله ډېر زیاته مننه. رحماني صاحب لکه څنګه چې تاسو د ورزش د ادارې په راس کې هم یاستئ، که چیرې تاسو مثلا د اختر په دغه ورځو کې یو لوبه ترسره کړئ، د یو لوبې د ترسره کولو لپاره چمتووالی هغه به کومه سیالي وي چې تاسو د اختر په دغه ورځو کې ترسره کړئ، تر څو مینوال یې هم وګوري، ننداره یې کړئ او تاسو هم خپله خوند ترې واخلئ؟ بلې و لکه څنګه چې تاسې وویله چې داسې نورستاني صاحب څخه مې پوښتنه وکړه داسې ورځ راغلې تاسې په اختر کې لوبه کړې. یو کال مخکې د لوی اختر قرباني چې موږ وکړه، ورزشکاران دې پهلواني کړه، کازان کې د موږ مسابقې وې، چونکې زه په راس د حیات کې وم ورسره، د اختر په ورځ مې سفر وکړی. ببخشی رحمانی صاحب مصروف گپ زدن شدیم، همین میوه و جوس و چای زعفرانی کلش به خاطر شماست، در خدمت شماست. ما میخیزم و برتان چای میریزم، منتها چای هم تو فول نوش جان بکنین و قسم میکنیم چای میوه خشک جوس که براتون میتیم مفت نیست که باید خوب قدم قصه بکنید تا آخر برنامه. باید کم احتیاط هم شوه. مون اختر دی ته ډیر مهم ده، خو خیر دلته موږ سره اول ورځ مو ده. بله اوس نو د اختر تاسو لوبې دي، نو د فوتسال دغه د موږ شروع دي، الحمدلله د فوتسال لوبې شروع دي، د پخش مستقیم هم لري، نو لوبې دي انشاءالله نور لوبې هم موږ په نظر کې لرو، په اکثره په ولایتو کې دي، په وردګو ولایت کې دي، نورو ولایتو کې هم همدغسې لوبې انشاءالله لرو چې ټول د موږ تاسې وطنوال وکولی شي چې پکې ګډون وکړي او دوی ته یو خوښي ورکړي. بله دا یو جدا تفریح ده د مینهوالو لپاره هم چې کولی شي دلته ننداره کړی وي. بله وکولی شي خپل کورو کې د تلویزیون له طریقه هم وکولی شي. خپله سره د کومه سیالي خوښېږي رحماني صاحب؟ که راشي دې ته چې د اختر په ورځ کې هغه وګورې یا ننداره کړې یا د هغې سیالۍ مینهوال دی؟ زه له ماشومتوبه ډېره علاقهمندي وه دغه چې لرم فوتبال سره، او زه اوس هم خپله فوتبال کوم، نو فوتبال سره مې ډېره مینه ده. وقت سره ټول ورزشونو سره مینه ده، خو فوتبال ځانګړې ډېره ښایسته لوبه، ډېره په زړه پورې لوبه د مینهوالو لپاره هم ختمېږي. مشمانه صاحب که راشو ستا طرف ته،
په ټوله کې د کومې سیالۍ ترسره کړي دي، یعنې کومې لوبې چې هغه یې ترسره کړې وي ماشومتوب کې یا تر اوسه ترسره کوي، یا ورسره مینه لرئ د اختر په ورځ کې هم کله کله که ملګرو سره برابر شي او میدان په طرف لاړ شي د مازدیګر طرف ته د لوبې ځان ته خوند کوي، د اختر کې هم ترسره کوي، ټوله ورځ ګرځېدلی وي او خوراک سړي کړی وي لوبه خوند کوي. د لوبو برخو کې باید زه وایم چې د ما د خپلې علاقې لوبې چې دي او کله کله دغه لوبې کوم هم کرکټ دی چې کله کله دا لوبې اوس هم کو ملګري یو نیم چې دعوت راکړي چېرته لوبه وي، والیبال دی، والیبال مو هم ډېر خوښېږي او کوی هم او فوټبال لوبه دی، دغه لوبې کوو. او کله کله که ځای او محیط برابر وي د بیډمنټون لوبه چې البته دغه وروستیو کلونو کې ورسره اشنا شوی یم، له ده نه مخکې ورسره اشنا نه وم، خو لیدلو نه خوند اخلم، یعنې ښه لوبه ده او کله کله دغه لوبه هم کوم. اوس به د مصرفیتونه زیات شوي مشواڼۍ صاحب، په اختر کې به ملګرو سره دومره لوبې ته هم نه وزګارېږي. نو طبیعي ده چې اختر ورځ خو د موږ مصروفیات زیات وي، یو خو د خپل د اختر نمانځل وي، د ملګرو لیدل وي، د مشرانو لیدل وي، او بل موږ تاسو تقریبا په یو فیلډ کې سره یو. د رسنیو برخه داسې ده چې هغه اختر او رخصتي دا نه لري تقریبا، صرف دومره فرق دی چې موږ دفتر کې نه یو ناس نور کار د موږ هغه سیالۍ چې دي لکه رحماني صاحب چې ویلې د اختر په مناسبت الحمدلله د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د اختر د مناسبت سیالۍ روانې دي، د هغه ګزارشونه موږ ته راځي، هغه موږ رسنیو سره هماهنګي کوو، هغوی ته لیږو له خپلو صفحاتو نه، خپل کار هم دوام لري او د اختر نمانځل هم دي، او انشاءالله امید شته چې لوبې ته هم وخت پکې پیدا کیږي او که فرصت و یو لوبه به هم پکې وکړو انشاءالله. بله بریم به سمت سادات صاحب. سادات صاحب اتفاق شده که بیت یا لباس یک بازیکن‌های مطرح افغانستان که در میدان‌های جهانی بازی میکنه به یک نفر تحفه داده باشه من حیث ایدی؟ تحفه مې ورکړې ده خو د ایدي په حیث باندې نه، ځکه کله کله ډیری وخت د کرکټ مینوال یا د یو خاص لوبغاړي مینوال غوښتنه کوي، خصوصا چې زما سر و کار او اړیکې د میډیا سره دي او د عامه اړیکې هم مخکې وړم، نو هم عامو خلکو رانه غوښتنه هم د میډیا همکارانو کله کله غوښتنه کړې، مثلا د رحمان الله ګربز شرټ غواړم یا د ابراهیم زدران غواړم یا د راشد خان غواړم یا د محمد نبي غواړم، نو بیا موږ کوشش کوو چې اړوند څانګې سره همغږي وکړو، یو شرټ ورته پیدا کړو. البته په اختر کې د اختر تحفې په حیث باندې مې چاته کوم عموم کې تحفه ورکړو، عموم کې تحفه ورکړو. شهیدی صاحب، سادات صاحب پیشما یک نمره بسیار بالا داره، اول چکتانه بندازین سادات صاحب، یعنی در حساب اطلاع رسانی بسیار یک آدم فعال است، بسیار یک آدم فوق العاده است، یعنی هر زمانی که شما بخواید در مورد گزارش های مختلف که دیدگاه سخنگوی اداره کرکت بورد افغانستان نیاز باشه، سادات صاحب همیشه همکاری کرده و به اصطلاح هم یک آدم خاکی است. بعضیا را ببینی که پیام میتیوبه در گزارش من ناقص است کلیپ روان کو نفر رفته در راه ترکستان. سادات صاحب د میراجان کور آباد ویډیو کلیپ او کلیپ ټول مخ سره شریک کوي او د مدند د مونږه پورین تندې همیشه د رسنیو استادو ته عام خلکو ته ټولو هیوادوالو ته مونږ همیشه جواب ویلې کاغه د واتس اپ لاري که نور ټول رسنیو لاري که تلفن لاري همیشه ما خدمت کیو. بخیر باشی. از سه مهمان دیگر ما که اینجا هست اونا نقدی میپردازه ایدی ما و شهیدی صاحب. شهیدی صاحب دیگه دلش که میخواه نمیخواه از ما رو خود رحمانی صاحب اطمینان داد، مشوانه صاحب و نورستانی صاحب. اگر امکانش باشه من یک کلکسیون افتخارات دارم در خانه که تقدیرنامه پنتون از مکتب کورس آمادگی کنکور، دستاوردهایی که در رشته بالنگ داشتیم، فوتسال داشتیم، بالنگ رحمانی صاحب خودم رشته بالنگ پیش میبرم. اگر امکانش باشه همه ستاره های تیم ملی کرکت افغانستان دوست داشتنی است، افتخار هستند، همیشه پرچم افغانستان در میدان های جهانی به اهتزاز در آوردن، ولی من دوست دارم دمی کلکسیون افتخارات خود در اتاق شخصی خودم یک تا لباس محمد نبی عیسی خیل را داشته باشم که دو امضای خود عیسی خیل باشه. امکانش هست؟ انشالله سمو د وروسته به انشالله په کابل کې د تیر کال په سری او ځل بیا شپږیزه لیګ تر سره کیږي چې په هغې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي شتون لري، نو انشاءالله زما مکمله هڅه به دی چې په دغه شپږیزه کې ستاسې دغه هیله هم پوره کړو او د محمد نبي امضا شوی شرټ تاسې ته ترلاسه کړم او بیرته تاسو ته وسپارم. سپاسگزارم. دغه د نور څه غواړې میراجان؟ بیخی یک کار خیر میشه، دوربینا هست منتها سادات صاحب اقرار کرده پیشری 4-5 تا دوربین شبکه ملی اسپورت که یک دانه شرت محمد نبی عیسی خیل با امضاش
انشالله هر زمانی که فرصت شد، چون بازیکنهای ما در بیرون از افغانستان در لیگ‌های معتبر جهانی بازی میکنن، فکر نکنم با زودیا بیاین و برن، ولی همین که قرار است رقابت‌های اشپگیز لیستی اتفاق بیفته و از امو غنیمت از امو فرصت استفاده کنیم. انشالله حتما. سپاسگزار هستم. بسیار تشکر. جمشید نورستانی هم را سرناس و به در دق نبیاری تو خو خیلی آرام شتای روزی دست از میوه هم استفاده میتونی. جمشید جان شما که هستن در رشته بوکس هستن، عموما بوکسرای رقم هستن که زیاد خوش دارن رشته خدا. تو روزی آمده که در روز عید میمان آمده باشه، رفیقت باشه، اون در رشته بوکس باشه یا نباشه، دوستکش پوشیده باشه دیگه گفته باشه سپارینگ میکنیم بازی کتش کرده باشی؟ نه، روز عید خوشی روز میمان نوازی است. ما میمان که آمده یا دوست رفیق هر کسی دیگه بود ازش با چای میوه یا پذیرایی کردیم، نه با دستکش بوکس. اما پیش از عید که طبعا دوستایی که تقاضا کرده که از دوست رفیق بوده دیگه طبعا کلاب بردیم شکدش یک جای تمرین کردیم. اما روز عید دیگه ازشان با دستکش پذیرایی نکردیم، با چای پذیرایی کردیم. برنامه تان باز چطور تنظیم میکنین در روزهای عید؟ مثلا در روزهای عید نمی داشته باشین چطور نه دیگه اگه آمادگی کدام مسابقه باشه قرنطین باشم باز روز عیدم تمرین میکنم. باز در دوره قرنطین که مثلا 1 ماه 1.5 ماه دوره قرنطین آمادگی دارم، باز دو دوره دیگه صبح دیگه تمرین میکنم. باز روزهای تداخل تنها صبح تمرین میکنم که بعد از نماز صبح می باشه. باز دیگه وقت شب عید مبارکی لازم میبینم. بله نورستانی صاحب، وقتی افغانستان آمدین چطور است؟ از افغانستان بیای و قابلی ازبکی را استفاده نکنی، روش استفاده نکنی، این انواع و اقسام غذا که از گوشت آماده میشه استفاده نکنی، هیچ امکان نداره. بازی موضوع تغذیه بسیار بسیار گپ خوب اشاره کردین. ما از روز که آمدیم افغانستان میمان هستم یا خودم میمان میشم جای یا کسی دیگره به خود میمان میسازیم. تقریبا ما 8 کیلو یا 9 کیلو وزن گرفتیم. طبعا قابلی یا کباب افغانستان فکر نکنم که در آلمان مانده که در امریکا نخواد باشه. به خاطر که بهترین قابلی را داریم، بهترین کباب داریم دیگه. ما از روز که آمدیم 8 کیلو یا 9 کیلو وزن گرفتیم دیگه. طبعا می قابلی های مزه‌دار است. باز تو مشکل ایجاد نمیکنه؟ نه ان شاء الله مشکل نیست. بخیر سفر که داشتیم پس اون طرف تمرین شروع میکنیم، جبران میکنیم. شاید در ظرف یک دروغگویی اگه نشم 2 هفته 3 هفته ان شاء الله که وزن پس پایان میاد. ان شاء الله که آمدن به افغانستان صدمه به کارنامه حرفه‌ایت نداشته باشه. نه ان شاء الله هیچ مشکل نیست. ما البته که جا آمدیم ما سابق عضویت تیم ملی افغانستان داشتم، زیر پرچم افغانستان ما ورزش کردیم، به نام افغانستان ما سفر رفتیم. دیگه فعلا هم که آمدیم تحت نظر استادای خود کم تمرین میکنم. انشالله کمی رقم عالی بدرخشی و پرچمدار خوب افغانستان باشی. در داخل رنگ خوی قسم شکسته نفسی نمیکنی؟ نه، کاراکتر بیرونیم تا داخل رنگ خیلی فرق داره. داخل رنگ یک ذره خشن‌تر هستم، در بیرون خیلی آرام‌تر. هر موضوعی از دیگه دم داخل رنگ است. همون رنگ جور کردیم که با استاندارد که جور شده که هر کس هر چیز داره دم داخل رنگ باشه. بیرون از رنگ یک بچه آرام و شکسته هستم تا جایی که دوستا میره گفتن برم. هستی نورستانی صاحب، همین قسم هستی از شکل شمایلت معلوم میشه که یک بچه شکسته هستی و انشالله او از رفیقای ما که مثل ما باره یک چند روز میره دیگه اونا هم قسمی نکنن و مثل نورستانی صاحب یک کاراکتر اختیار بکنن، یک شخصیت شکسته و یک شخصیت آرام، ولی به گفته خودش یک شخصیت دیگر رقمی باز و گفته مردم اون طرف اون روی من ندیدی. رحمانی صاحب، بیایم از برنامه‌های فدراسیون ملی پهلوانی صحبت بکنیم. شما هم زمان 2 سمت پیش میبرین، چالش ساز نیست براتون؟ بله الحمدلله انرژی هست، کار میکنیم. بعد از وقت اکثر وقت از رسمیت بعد از رسمیت برنامه پهلوانی اینا را پیش میبریم. الحمدلله توانستیم که مربی به تیم جوانان نوجوانان معرفی کنیم که الحمدلله فعلا تمریناتشان جریان داره و مسابقات ملی هم پیش روی داریم. در 2025 مسابقات بیرونی هم زیاد است، در بخش برانی اگر بگویم زیاد وقت میشه. بله انشالله ما بتانیم که تمرینات بسیار خوب داریم. بسیار قسم سر و سازا و اینا هستند که کوشششان سری
بچه ها هستن الحمدلله در روزهای نزدیک یک دستاوردهای خوب شما شاهد خود باشین که از بیرون میاریم. د رحماني صاحب د پهلوانۍ ورزش اړوند د لوبغاړو ورزشکارانو لاسته راوړنې چې تر دا مهاله پورې چې واقعا د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې کې څونه مو لیدونکو ته بیان کړه چې لاسته راوړنې لري په دغه برخه رشته کې؟ بله و تقریبا 20 کالو کې د رشته تقریبا ډېر مشکلات پکې او الحمدلله موږ څه ناڅه وکولی سوای چې کاور موږ مشکلات حل سوه. پروسه کال موږ تقریبا 10 مډاله درلوده او 2 مډالونه مو د مصر هیواد نه درلوده ملي لوبغاړو مډالونه راوړه. تنها د پهلواني بخش کې ښیم نور الحمدلله نور رشتیا هم زموږ ښه مډالونه راوړي دي چونکې اوس موږ ښه تمرینات لرو په هغه وخت سره تمرینات کیږي او اوس بهترین زال لري په د پهلواني مخکې نه وه الحمدلله. شفقت ریاست امید تربیت بدني جناب رئیس معاون صاحب ټولو وکوی یو جای مشخص پهلوانان ته ورکړه چونکې ډېر زیات لیدونکي لري او کسان دي چې د رشتې سره شوق لري. تقریبا 300 کلبونه په کابل کې موږ لرو نو بعد له اختر انشاءالله په شلم د اختر باندې موږ لوبې لرو د ملي ټیم انشاءالله تاسې به شاید اوسئ کیدای شي چې تاسې له تاریخ انشاءالله مستقیم پخش شوسي انشاءالله چې لیدونکي به هم راسره وګوري انشاءالله که برنامه ها راه اندازی شود و انشاءالله ما هم با تیم ما با پرودکشن ما با شبکه انحصاری و اختصاصی ما که برای ورزشکارها ایجاد شده و هدفش رشد و ارتقای ورزش افغانستان است در خدمت شما هستیم. مشوانه صاحب ما خود دیگه از کار بیشتر نگیم چقدر آدم خسته میشه در بخش رسانه. بله امیر اکرم یک زمانی ما یادآور شده که بخش شما تقریبا یک چیز است. بله یک زمانی رویا داشتیم که در رسانه کار کنیم مال که آمدیم خستگی زیر ببی مثل دکتر صاحبای ما دکترایی که در بخش طبابات فعالیت میکنن هم مثل خبرنگاراست مثل شخصیت های رسانه‌ای است شب و روز نمیشناسه مناسبت هم نمیشناسه و همواره در خدمت مردم ما هستیم در خدمت خاک ما هستیم پرچم ما هستیم و کدام رویداد نزدیکی زیر کار هست که ورزشکاران ما در رشته‌های مختلف برن بیرون از کشور و افتخار آفرینی کنن؟ انشالله که ما در بخش‌های مختلف در فدراسیون‌های مختلف برنامه‌های هم داخلی کشور داریم هم بیرون مرزی داریم. هر فدراسیون مطابق اسکیجول خود امسال برنامه خود را دارد. شما یادآور شدین یک کدام رویداد نزدیک باشد تقریبا پیش از امروز تقریبا 3-4 روز پیش ما در بخش وشو مسابقات سپارینگ داشتیم که به خاطر انتخاب تیم بود برای مسابقات که در چین برگزار میشه و دعوتنامه هم آمده. انشالله تیم وشو ما در مسابقات چین اشتراک خواهد کرد و امید دارم که پردست از اون مسابقات بر خواهد گشت. همچنان در بخش‌های مختلف ما مسابقات بیرون مرزی داریم. در طول این سال انشالله سفرهای خواهد داشت. در بخش داخلی مسابقات داخلی ما مسابقات انتخابی از تیم‌های ملی داریم و کوشش میکنیم فدراسیون هایی که مثلا سال گذشته مسابقات انتخابی تیم ملیش اجرا نشده بود برگزار نشده بود امسال بخیر از اونها برگزار خواهد شد. همچنان به سطح کشور لیگ های ورزشی داریم که همین فعلا لیگ فوتسال ما جریان دارد و از رسانه زنده پخش می شود. برنامه زیاد است ورزشی و ما کوشش میکنیم که هنوزم بیشتر کنیم. بسیار خوب. شهیدی صاحب اگر فرصت بده یک سوال است که باید بپرسم چون ورزشکارا منتظر هستند چون بدانند در رقابت‌های کشورهای اسلامی ورزشکارای افغانستان دعوت شده و اگر دعوت شده در چند رشته ورزشی است پاسخ اداره ورزش چی بوده؟ تا هنوز دعوتنامه رسمی برای ما نرسیده است ولی انشالله که دعوت می شود. شما شاید در جریان باشین که تقریبا یک ماه پیش اداره ورزش به رهبری خود اداره ورزش کشور یک جلسه گرفت که موضوع اساسی از او جلسه بود که ما آمادگی خوب برای مسابقات اسلامیک گیمز داشته باشیم. همچنان مسابقاتی که به میزبانی کشور اردن برگزار می شود و با میزبانی کشور سعودی انشالله که ورزشکارای ما برای امو آمادگی دارد و خود اداره ورزش کشور هم آمادگی دارد. انشالله دعوتنامه که ارسال شود ما
کوشش میکنیم که بیشتر و خوبتر زمینه برای ورزشکارای خودمان مساعد کنیم که در این مسابقات اشتراک کنند ان شاء الله. بله مشمانه صاحب ساده صاحب درسته پوښتنې په توګه ګیمونه هم البته لرو هغه ګیمونه به هم کو مینوال به ډېر زیات په دې اختر کې هم په تمه چې د افغانستان کرکټ بورډ کومې نورې هغه برنامې لري چې په دغه نږدې کې ترسره کیدونکې د کرکټ په برخه کې واقعا مینوال ډېر زیات په تمه اکثریت وخت موږ ته هم مسیجونه کوي چې د افغانستان له چا سره لوبې دي یا کوم داخلي لیګونه دي. رحماني صاحب مشماني صاحب خو د بدن روزنې او ورزش هغه برنامې بیان کړل. کرکټ بورډ کومې برنامې په لاس کې لري تاسو په دغه نږدې راتلونکي کې ترسره کړئ نورې؟ لنډ معلومات به ورکړم. زمونږ د اختر نه وړاندې فرست کلاس لوبې شروع شوې وي، البته احمد شاه ابدالي فرست کلاس لوبې چې په سره بال ترسره کیږي، څلور ورځنۍ لوبې دي او په ژوندۍ بڼه هم په هیواد کې نشریږي. د هغې دوه وروستۍ لوبې پاتې دي، هغه به ترسره کیږي. له هغې وروسته په خیر په کندوز ولایت کې موږ د ملي شلوریز جام ترسره کوو چې تیر کال مو د قشتپې په نوم ترسره کړی او سږ کال شاید انشاءالله په یو نوي نوم سره ترسره کوو. همدارنګه د هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې لیسټۍ سیالۍ لرو چې په 500 ورځه بڼه ترسره کیږي او د ملي لوبډلې د لوبو په اړه باید هم هیوادوالو ته یو څه لنډ معلومات ورکړم. انشاءالله د اګست میاشت نه وروسته چې دغه زمونږ کورني کرکټ مهم ایونټونه پای ته رسیږي نو زمونږ نړیوالې سیالۍ شته دی چې په هغې کې د پاکستان سره سیالۍ دي، اسیا جام دی، دغه راز د بنګلادیش سره، زیمبابوې سره او متحده عرب اماراتو سره سیالۍ دي. بله سکیجول ډېر تنظیم شوی د لوبغاړي به دلته پوره اماده کېږي بیا به ځای هغلته دقیقاً په کورني کرکټ کې به ټول لوبغاړي اماده شي، هم په 100 ورځه بڼه کې هم په 500 ورځه بڼه کې او له هغې وروسته به بیا په همدغو بڼو کې انشاءالله نړیوالې سیالۍ ولرو. بله به عنوان پرسش آخر از نورستانی صاحب هم سوال مطرح میکنیم و میریم یک گیم شو کوتاهی هم داریم، زیاد شما را با چالش مواجه نمیکنیم. سادات صاحب، رحمانی صاحب، مشوانه صاحب، از برنامه‌های آینده برای ما بگوین چه برنامه‌ای زیر کار هست، کدام مسابقه دیگر زیر کار دارین؟ ما کلا در مسابقه که اشتراک کردیم پروفشنال آماتور در پروفشنال 11 ریکارد دارم که نوع از برد بوده، یکیش متاسفانه سر کمربند بوده باختیم و یکم مساوی است. دیگه مسابقه پیشروی در ماه اکتبر بخیر دیگه دارم. یکی از حریفایم از روسیه است، توکل تولالا دیگه انشالله شکستش میتون به 12 ران این مسابقه برگزار میشه. 12 ران چند دقیقه؟ 3 دقیقه؟ 3 دقیقه است 12 ران. یک حالا وقت است سودان. آمادگی گرفتیم برش انشالله مشکل نیست، وقت هم ضعف است. انشالله که تا می راوند 12 همین رقم پر انرژی باشی و مثل راوند اول همراه حریف روسی بازی بکنی. زنده باشین. دعا که در راوند پنجم ششم نکاوتش کردم تا راوند 12 میچ نرسه. تو راوند ششم و پنجم میگی نورستانی صاحب، من میگم کمی داخل شدی دم یک آکن اپرکت کار نفر خلاص. نه بزرگ قمش یک ذره کسی که بیننده است میاد تالار برشه قدر جذابتر نمی باشه. اما تا راوند 4 و 5 بهتر است که یک ذره خستم شه و دیگر باز اگه نام بوکس هم نگیره که یک مشت سهی بخوره. یعنی ببینین که این نورستانی صاحب چه شخصیتی داره، این مخاطبش برش مهم است. بیادر یگان تا میره مسابقه را هماهنگی میکنه، نفر هنوز مشتوار نکرده میلنگه زیر پای میگه نفر. یک گپ واضح است که باید یک ورزشکار که میتره در رنگ باید همه چیز قوانین مراعات کنه، دیگه که تماشاچی از خود بسازه. انشالله که سرفراز باشی، پیروز باشی و همین رقم شکست نفس باشه. تشکر، زنده باشین. بله ډېره زیاته من نورستاني صاحب خو کتونکو په خپرونې په دغه شیبو کې لنډه شانتې دمه لرو د میز څخه وروسته نو له درنو میلمنو سره ګیم شو یا ګیم لرو نو بیرته راګرځو. لوی اختر د مینې، بښنې او یووالي پیغام راوړي. دا ورځ دې ستاسو زړونه له خوشحالۍ ډک کړي. لوی اختر مو مبارک شه. عید قربان، عید بندگی و ایثار مبارک باد. برگشتیم، همچنان در حضور شما قرار داریم. عیدتان مبارک باشه، بازم طاعت و عباداتتان هم قبول و مقبول درگاه حق باشه، قربانیتان هم قبول باشه و در کنار قربانی اگر
کارهای دیگر خیریه هم انجام دادین او هم قبول باشه. کسایی که حج رفته حجتان قبول باشه. دعا بکنین که ما هم سرانجام دیدار بیت الله شریف نصیب ما شود که آرزوی همه مسلمانان روی جهان است. مخصوصا آرزوی خودم است که یک بار دیدار بیت الله شریف بکنم. بریم به سمت گیم شوی ما. من سمت راست آغاز میکنم، از سمتی که تخصصش از کرکت و سخنگوی اداره است. در مورد شخصیت خضوع، فروتن و شکسته تیم ملی کرکت افغانستان، ابراهیم زدران یکی از طرفدارای منحصر به فردش خودم هستم. زمانی که شروع میکنه در اوپنینگ دیگه کسی نیست که ابراهیم زدران با مو قامت و با مو استعدادش شکست بده. سادات صاحب، در مورد ابراهیم زدران میخوایم بیشتر از خودتان بشنوین، چون شما ارتباطات خوبی دارین با ورزشکاران. چگونه یک شخصیت است ابراهیم زدران؟ ابراهیم زدران ډیر یو آرام فکر والا لوبغاړی دی. په ډېرې بخښنې سره مایک کې به له سره ووایم، ابراهیم زدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړی دی. ډېر په آرام فکر سره لوبه کوي او د ده شهرت چې دی هغه د په کلاسیک او تخنیکي لوبه کې دی چې دی ډېر تخنیکي لوبیږي. او یو شی باید بل ووایم چې د ده او د رحمان الله ګربز په پیلیزه ملګرتیا کې افغانستان دپاره دوی ډېر ویاړونه راوړي او د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان لپاره د پایل په بیټینګ کې ډېر ریکارډونه جوړ کړي چې په تېرو 100 کلونو کې موږ د دوی هغه د ملګرتیا ریکارډونه لیدلی شو چې واقعا افغانستان دپاره ډېر ویاړونه راوړي. یک ستون از دیگه زمانی که دو نفر ابراهیم زدران و گربز میره، خاطر علاقمندان مخصوصا کسایی که در افغانستان از جمع است و مثل بازیکنان اسبق ما که اوپنرهای خوبی داشتیم، ولی تا اندازه جای اونا را به وجه حسن شپور ساختن. ډېر عالی، ډېر هغه د اوپننګ کوم مقام چې د دوانو لوبغاړو دپاره هغه ډېر ښه ډک کړی دی. او لکه څنګه چې تا وویل د دوی پیل ډېر مهم دی، ځکه کله چې ته په لوبه کې ښه پیل اخلي نو ستا هغه د منځ توپوهونکي او روسي توپوهونکي هغه ټولو مورال لوړېږي او کولی شي چې د مقابل لوبډلې نه که چېرته په دویمه پاڼه کې لوبه په اسانۍ سره وګټي او که چېرته هدف ټاکي نو یو ستر هدف وټاکي. بسیار تشکر از دیدگاهتان. سپاسگزارم. سادات صاحب ډېره زیاته مننه. رحماني صاحب، د افغانستان ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړي محمد نبی ساخیل چې واقعا تاسو به هم ورسره شناخت لرئ، مینوال به هم ډېر زیات خوښوي نبی ساخیل. د ده په اړه د نظر په لنډو کې څه؟ بله و ساخیل صاحب د موږ تاسې د وطن ویاړ دی، موږ ورباندې ویاړو. یو ښه لوبغاړی دی چې په لوبو کې ښه ځلېدلی دی، که هند کې که پاکستان کې افغانستان کې. زه د لوبې ته تقریبا 2014-15 شارجې کې له بل هېواد نه راغلی وم، هلته مې سفر و. د لوبې ویل دا تقریبا د موږ هیلې ناهیلې بېرته هغه الحمدلله بېرته خوشي یې موږ ته راکړه. داسې لوبه تقریبا موږ لوبه تقریبا بایللې وه، لاس نه تللې وه. نبي ساخیل چې راغلی هر څه بېرته سم کړه بېرته جای ته راوستل. رحماني صاحب، نو ده ته میچ وینر لوبغاړی ویل کېږي. واقعا شته د ونو افغانستان ته ډېر زیات لاسته راوړنې راوړي دي او ډېر زیات ښه خیر سړی هم دی انشاءالله. ټولو په هر عرصه کې د طب په عرصه کې نورو کشفخانو کې دوی اورېدلي مې دي انشاءالله کومه خیریه دغه هم جوړوي، بنسټ لري. نو الحمدلله موږ ویاړ دی، موږ ورباندې ویاړو. بسیار تشکر جناب رحمانی صاحب از دیدگاهتان. و بریم به سمت نورستانی صاحب. رحمان الله گربز دیگر اوپنر تیم ملی کرکت افغانستان که یک ستون اساسی تیم ملی کرکت افغانستان پنداشته میشه و در لیگ های مهم برای کشورهای مختلف بازی میکنه. در حال حاضر و چند روز قبل که IPL تمام شد به نفع تیم KKR یا کلکتا نایت رایدرز بازی میکرد. قهرمان محتمل با چهرهشان آشناستیم. یک گپ واضح است، یکی از افتخارترین ورزشکار ماست و آغازترین کسایی هستند که اینا با تیم ملی اول شروع تیم ملی را شروع کردن. اوپنر از دیگه. بله اوپنر. اما مقدمه چینی مسابقه را اینمی آدم میکنه. اگر چلید دیگه خب بابا بیتسمنای پنجم و ششم محکمه دیگه کار اکثرا میکنه. و یک نکته را باید خاطر نشان بکنم، من از دیر زمان کرکت تعقیب میکنم، مخصوصا بازی‌های ببرهای آبی را، تیم ملی کرکت افغانستان را. هر زمانی که رحمان الله گربز و ابراهیم زدران به چله خوب آغاز بکنه، تیم ملی کرکت افغانستان پیروزی را کسب میکنه و یک تارگت بسیار بلند به حریف نشان میده که پورا کردنش کارست کارستان.
بسیار تشکر. بله ډېر زیاته مننه مستانه از صاحب. دیدگاهتان. نو مشمانه صاحب تاسو هم خپله بختي انسان یې. د بخت ټوټه راشد خان، نو تاسو په دې اړه نظر ورکولی شئ. تاسو هم ښه بخت لرئ چې د راشد خان په اړه نو دغلته تاسو کولی شئ چې په لنډو کې یوه جمله کې کولی شئ چې ډېر ښه نظر زه وایم وکړئ. چې راشد خان په حق کې خو ویل څه ضرورت به هم ورته نه وي. څوک چې له کرکټ سره اشنا وي، بیا د افغانستان له کرکټ سره، بلکل نو هغه به خامخا د راشد خان له نوم سره هم اشنا وي. لاسته د راوړنو سره به هم افغانستان اشنا وي. په کرکټ باندې ډېرې لورینې دي او افغانستان کرکټ ته یو خاص نوم ورکړی دی. زه غواړم چې لږ تفصیلي پرې وغږېږم. په یوې جملې کې به زه هم د ده حق ادا نه شي. بلکل نو د ما په نظر راشد خان هغه څوک دی، هغه ورزشکار دی چې په خپل وخت کې او تر دا اوسه پورې د افغانستان کرکټ ته یو خاص نوم ورکړی دی. او هر ورزشکار په نورو هیوادونو کې هم د کرکټ په برخه کې خپل وخت زمان لري او خپل هیوادونو لوبډلو ته ډېر خاص خدمت کړي. افغانستان لپاره راشد خان یو له هغو ورزشکارانو نه دی چې د افغانستان کرکټ ته یو خاص نوم ورکړی. لکه موږ د نور هیوادونو نه که چېرته په یوې جملې کې یو شخص له موږ نه څوک وغواړي، لکه له ویسټ انډیز نه څوک د کرکټ په اړه معلومات کوي، نو وایي چې کریس ګیل د هغوی یو نوموتی لوبغاړی دی. همدا ډول له انګلینډ څخه به مثلا بن سټوک یاد کړي، له انډیا څخه به کوهلي یاد کړي، پاکستان څخه چې په هغه وخت کې موږ ماشومان کتو شاهد افریدي به یاد کړي. نو که داسې یو پوښتنه د افغانستان په کرکټ کې اوس کېږي یا له مخکې کېږي، نو د موږ به هغه انتخاب راشد خان چې راشد خان د افغانستان د کرکټ، یعنی هغه څوک چې د افغانستان لوبډلې ته نوم ورکړی او د افغانستان د کرکټ شان دی. بله بله، ډېر زیاته سپاسگزار هستم از همه‌تان، سپاسگزار هستم از ورزشکاران ما، از پرچمداران ما، از سفیران صلح افغانستان سپاسگزار هستم که در آن قسمت زمین، آن قسمت کره زمین که نام افغانستان گل بود، اصلا مردم با اسم افغانستان ناشنا بود، حالا با توان بازوهای همین ورزشکاران، با استعداد همین ورزشکاران، با نمایندگی خوب همین ورزشکاران، با نشان دادن چهره مثبت همین ورزشکاران، افغانستان حالا شناخته شده و جهان میدانه که در افغانستان استعداد پرورانده میشه و ما مثل راشد خان، مثل نبی عیساخیل و سایر ورزشکاران دیگر ما که در رشته‌های مختلف فعالیت میکنه، روح الله نیکپا، نثار احمد بهاوی و سیر بهادرزاده، نصرت حق پرست، ذکریا زمانی، اینا ورزشکارانی هستند که چهره مثبت افغانستان را به جهانیان نشان داده و هم از اینا سپاسگزار هستم، هم از مربیانشان و هم از مسئولان اداره ورزش کشور که زمینه رفتن رقابت‌های بیرون مرزی را برای ورزشکاران مساعد ساختن. د تاسو درنو مسؤلینو څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغسې ورزشکارانو ته مو زمینه مساعده کړې. تاسو ټول څخه په هرې برخه کې بیا هم ډېره زیاته مننه. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې راغللی. حتما به رحماني صاحب، مشواڼی صاحب، سادات صاحب، نورستاني صاحب په کور کې مېلمانه هم لرئ. ډېره زیاته مننه. زحمت مو درکړو تر دې ځایه پورې راغللی. له موږ سره مو د اختر څو شېبې رنګینې کړې. لیدونکو سره مو هم هغه یو څه روغبړ ترسره کړه. ګرځ خبرې خو ډېرې زیاتې دي، یو ساعت نورې هم خبرې کېدلی شي، خو تاسو هم کور کې به مېلمانه لرئ. ډېره زیاته مننه تاسو څخه چې راغللی. سپاسگزار هستم. بسیار تشکر. انشالله که روزای باقی عید هم مثل روز اول تجلیل کرده باشین، ما هم از حضورتان مرخص بشه. ما هم عید داریم، ما هم باید بریم چکر تمام روز در رسمیات بدیم و باید بانی که بریم دوید یگان طرف بریم از منظره های زیبا و بکر افغانستان دیدن کنیم، بامیان بریم، نورستان بریم، ننگرهار، همیشه بهار بریم. سپاسگزار هستم از همه ایتان که بیننده میلی اسپورت هستید. تا فردا شب که باز هم ما در حضور شما قرار میگیریم با شخصیت های مختلف، با چهره های ظهور کرده در رشته های مختلف ورزشی افغانستان، شما را به خداوند منان و بنیاز میسپارم. بیننده ملی سپورت باشید. تر بلې خپرونه چې د اختر دویمه راځي، تاسو ټول په لیو بخون کې خدای سپارم. لوی عمل شه، ښه اختر ولرئ.